الله چې خپل عظیم کلام قرآن مجید نازل کړی دی دې 1400 کاله پورې رسول 1400 صدۍ له 1400 صدۍ نه زیات وخت او زمانه کېږي 40 خلیجي شروع دی 1400 کاله مخکې الله پاک مسلمانان تم دغه هدایت کړی دی. نن موږ به د معاشره کې لږ وګورو، په ځان کې به وګورو، په دې کورو کې به وګورو، په قریبانو کې به وګورو. د الله بندګان او مسلمانان یو، د خدای بندګان یو، د رسولان برک امت یو. د الله په خپل عظیم کلام خالی په دې یو سورت الحجرات کې دغه هدایت دی. الله وایي څه کوئ؟ فتبینوا. دې مطلب دا دی چې سړی خبرونه ډېر راځي، رښتیا او درواغ ګډ وډ. بیا زموږ په دې زمانه کې په دې دور کې چې په خلکو کې رښتیا پیدا کېدل مشکل دي. نو التثبیت من الانباء والاخبار، در هغه وخت پرې صبر کوه، هېڅ په دې پسې مه ځغله چې سړی وي غوړ د سپي وي کش ته پسې میدان کې منډه کې چال. د رښتیا او د درواغو لږ فرق باس، د دې لږ انتظار کوه چې دا خبره دغه رنګه ده او که نه ده. نن زموږ هغه زمانه ده چې ژوندي خلک د مړو دغه پسې ګرځي، وي پلانه یې مړ دی او جنازه یې شروع ده. په ژوندو خلکو پسې موږ مړي ځین جوړ کړي. نو نور ته رښتیا او درواغ دا اخره زمانه ده. په دې اخره زمانه کې به رښتیا خبر پیدا کېدل او خبره هغه حقیقت حال ته معلومېدل درته مشکل وي. سره د ذرایع او ابلاغ او وغیره وغیره. دومره خبره چې قرآن موږ ته کړې ده، په اصلحو، صلح د خلکو تر مابینځ، صلح د مسلمانانو در مابینځ، صلح د قریبانو در مابینځ، پخلاینه او خوشحالي دا د دوستانو در مابینځ. زموږ څونه انسانان یو د بل سره خفه دي، څونه قرابتونه خراب دي چې د قرابت می دغه حال دي، د همسایتوب او د کلیوالۍ می دغه حال دي، او د مسلمانۍ دغه حال دي چې د دې مسلمانۍ در دایرې هم لږ راوځو، له نورې دنیا د انسانانو سره بیا څنګه ژوند کوي. فاصلحو، دا حکم چاته دی؟ د الله نیکانو بندګانو در 3 ورځې شریعت بیا تاته اجازه نه درکوي چې یو له بل سړي سره خفه سي. پر څه باندې خفګان؟ د قرآن پر سر خفګان دی، یا د اسلام پر احکام پر سر قرآن اختلاف دی، یا دغه دی، یا څه خبر د خود غرضي ده او شهوت دی او نفس دی او چاغ دی او ډېر رباندې زورور دي. دغه وجې نه هر سړي کوږ سر کوږ نیولی دی. فاصلحو، صلح په مابینځ د خلکو کې. دا خو د قرآن حکم دی چې نن زموږ تر پښو لاندې دی، هر څوک چې خواپاتې دي. او دارنګه الله رب العزت فرمایي واقسطو، عدل په مابینځ کې له نورو سره، عدل انصاف. عدل او انصاف د کومې خوا دی؟ عدل او انصاف د نن زمانې په انسانانو کې ناممکن ښکاره کېږي. بس زور بلا زور دی او مازې د لاس رسېدلې خبره ده چې زما در لاس خبرې و چې زما په عقل کې کومه خبر راله، زما په فکر کې کومه خبره راله، هغه در ټولو ښه خبره ده. نور اخواته نه زه څه وینم نه زه څه اورم، کوڼ یم وړوند یم ګونګی یم. و اقسطو، زه دې موړ یم، خدای دې وکړي چې همسایه لکه مار، خدای دې وکړي چې خاورې خوري. په ما دې خوشحالي، زه به ډول غږوم، زه به سازونه او سورناوې غږوم، زه به پیسې بې ځایه مصرفوم، د نامه ډوډۍ سوه وغیره وغیره نور چې کومې خبرې دي. خدای دې وکړي چې هغه د بې عزتۍ سره مخامخ دی، هغه فقیر دی، هغه خوار دی، هغه چې هر څنګه دی. الله بندگانو قصد په چیش کې قصد په کوم شي کې موږ درمیانه روي کړې ده، موږ عدل کړی دی. همدارنګه الله رب العزت د الله حکم دی لا یسخر قوم. الله رب العزت فرمایي لا یسخر، تاسو یو په بل پسې پسخند او ټوکې او خندا مه کوئ. ملنډې او پسخند او ریښخند مه کوه، ډرې مه کوه بیا د بې دماغي. نن زموږ کار څه ګرځېدلی دی؟ نن موږ هغه شی موږ ته ښه خوند راکوي چې په هغه کې ښه د کړس خندا وي. سره دا زموږ ته په میډیا باندې در دې خندانو بالا وایرل او در دغه نو بالا مشهوره شي چی شي سته. بس که چاته خندا ورځي او که نه خندا ورځي، موږ هغه محفل داسې جوړوو چې په هغې کې مثال هغه د خندا بس دغه ټلیفون خلکو ته خاندي.
د الله بندگانو لا یسخر، دا خندا پر چیش باندې ده. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ولا تلمزو، تاسو یو له بل ولا تلمزو، تاسو یو د بل معیب جن کوي، چې زه تا ته وایم په تا کې دا عیب دی، ته ما ته وایې په تا کې دا عیب دی، نو څوک به له عیبه خلاص پاته سي او څوک به په موږ کې پیدا سي هغه دی لکه د ملایکې او د فرشتې په شان سي. انسان دی عاجز دی، انسان سره نفس ورسره دی، شیطان ورسره دی. الله پاک فرمایي ولا تلمزو، تاسو یو بل ته پر عیب باندې تانه مه ورکوئ، یو پر عیب باندې. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ولا تنابزو، تاسو مه پرېږدئ لا یدعو بعضکم بعضا بما یکرهو، د هغه څه له وجې چې تا ته په هغو ستا په یار کې، ستا په قریب کې، ستا په ورور کې، ستا په همسایه کې یو څه بد ښکاره کېږي، نو الله وایي مه یې پرېږده. قرابت مه ورسره ختموه، هغه دوستي او تعلقات مه ورسره ختموه. ولا تنابزو، مه پرېږدي لا یدعو بعضکم بعضا بما یکره، ته چې ته بد ښکاره کېږي، تا ته ته نه خوښوې، تا ته نفرت یې ورڅه، د هغه په سبب د خپل د هغه قرابت مه ورسره ختموه. همدارنګه الله رب العزت فرمایي اجتنبو کثیرا من الظن، له ګمانه څه چې اکثره د ګمان خطا وي، چې یو څه ته نه یې خبر، په پټو یو الله علم لري، له ګمانه ځان وساتئ. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ولا تجسسو، یعنی تاسو یو د بل د عیبو په لټنه، یو د بل عیب کتل، یو د بل پسې څراغ او بتۍ پسې ګرځول چې ته د په دې کې کم کار دی. او دارنګه لا تفشو عن عورات المسلمین، د خلکو په پټو خبرو باندې ځان خبرول تا مه کوئ. دا چاته الله دا حکم کړی دی؟ موږ مسلمانان یو که نه یو؟ که د مسلمانۍ خبرې خو په دا قرآن زموږ ایمان دی او دا ماتم ده، دا تاتم ده، دا خبره دا هره خبره چې موږ ته یې مخکې وکړو. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ولا یغتب، تاسو د خپل ورور ذکر په هغه شکل مه کوئ کوم چې هغه زیریږي، په دې ته غیبت وایي. که ته چیرې دی خبرې هغو پسې وتړي چې په هغو کې نه، دا ته بهتان وایي. دغه رنګه د درواغو نه ویلو حکم چاته دی ورونو؟ دغه رنګه د دوکې او د بل د مال د نه خوړلو، د بل د نه زیرولو خبره چاته ده ورونو؟ د ښو خبرو کولو، د بدو د ځان ګرځولو، لنډه به درته کوم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، هغه د چا ذمهواري ده؟ چا دا کړې ده؟ نن چا سوچ کړی دی چې زه به بجای در هغه خپل حق صرف ادا کړم، هغه وی پلانې سړی ډوډۍ ځان ته حلاله کړه، دومره کوشش ته وکړه، دغه نه چا دغه کوشش کړی دی چې یاره دا خو ماله پکار دی چې زه د ښو خبره وکړم.